الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. د الله سبحانه وتعالى طریقه ده چې په دنیا کې په انسانانو باندې ورځې او شپې روانې وي، عمرونه ختمیږي، د انسان عمر چې دی هغه لنډیږي، اجل را نږدې کیږي. د انسان ته دا فتنه نه چې دته به ملک الموت کله راځي، الموت یأتی بغتة، ځکه دا مرګ په د انسان باندې ناڅاپه راتلونکی دی او ناڅاپي راځي. نو د دې دپاره تیاری پکار دی، د دې دپاره استعداد پکار دی. یو انسان دی په سفر باندې ځي، لکه نن سبا عام سفرونه دي، و دا پلان کې ترکیې ته ځي یا ایران ته ځي یا بل یو هیواد ته ځي، مخکې د تلو نه 5,000 ډالر برابروي، وایي دا زما د سفر توښه او خرچه ده. مخکې د تګ نه د ځان دپاره لباسونه اخلي، اسباب بوټونه وغیره بیکونه اخلي. په لاره کې چې کله سفر شروع کوي ځان سره خوراکونه په بیکونو کې اچوي، اوبه اچوي. ولې؟ یاره وایي سفر دی او شاید وږی شمه تږی شمه. موږ او تاسې ته یو سفر را روان دی او په دې سفر به موږ یقیني ځو چې هغه زموږ او ستاسې دا زندګي ختمي دلی الله رب العالمین مخې ته ودرېدلی. نو د دې سفر دپاره توښه د ځان سره پکار ده، او بهترینه توښه د دې سفر دپاره هغه د مؤمن مسلمان دپاره دا ده چې د دې مؤمن دا ګناهونه معاف شي او د دې انسان اعمال صالحه ډیر شي، نیک عملونه نیک کارونه یې ډیر شي، او هغه ګناهونه غلطیانې خطایانې د الله نافرماني د الله د رسول مخالفت چې کوم دی انسان کړی دی دا معاف شي. نو د دې ګناهونو د معاف کېدو دپاره، د دې د ختمېدو دپاره، د دې د ځایله کېدو دپاره بهترینه لار د مؤمن سره توبه ده. کور کې جامې خیرنې شي، زنانې راواخلي، صابون باندې وسولې پاکې کی. که په صابون پاک نشي هلکه یو بلیچ راواخله، دا پې واچوه پاک بشي. هلکه کور کې یو شی زنګ نیولی دی، وایي رګمال باندې وسولوه چې پاک نشي، یا لږه ګزاره وکړي، وایي رنګ یې که، وایي که داسې مو نشو اور باندې وسوځوه، دا زنګ به ترې ختم شي. زما ستا بدن د ګناهونو زنګ نیولی، د دې خیره نیولی، او د دې دپاره صفایي لکه څنګه چې جامې په شامپو وغیره باندې وینځي، په صابونونو یې پاکې، په بلیچو یې پاکې، د هر شي دپاره صفا کوونکې، د دې ګناهونو دپاره صفا کوونکې توبه ده. ځکه الله رب العالمین د هغه خلکو باره کې فضائل ذکر کوي چې هغې الله ته توبه وباسي. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، ای خلکو الله رب العالمین ته خالص توبه وباسي. توبه نصوحا دې ته ویل کېږي چې دا انسان الله رب العالمین ته راوګرځي، د الله رب العالمین طرف ته متوجه شي، او دا انسان د ګناهونو نه منع شي. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. د توبې دپاره دویمه بهترینه لار دا ده، غلره دا ده، غوره لار دا ده چې دا د کامیابۍ سبب دی. الله څه فرمایي؟ وتوبوا الى الله جميعا، اے توبه وباسئ الله رب العالمین ته ټول، ایها المؤمنون، اے مؤمنانو.
فائدې څه ده؟ لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې ته کامیاب شي. غواړو چې په دنیا کې کامیاب شو، غواړو په آخرت کې کامیاب شو، رب العالمین ته راوګرځو، الله رب العالمین ته توبه وباسو، په خپلو ګناهونو، په خپلو غلطینو، په خپلو مخالفتونو، په هغې باندې رب العالمین ته اعتراف وکړو. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. هغه خلق چې فحشا وکړي او یا ظلم وکړي په خپلو ځانونو باندې، ذکروا الله، الله را یاد کی، فاستغفروا لذنوبهم، دا انسانان د خپلو ګناهونو بخنه وغواړي د الله. یا الله ستا مخالفت مې کړې، ته مې رب یې، ته مې مالک یې، ته مې خالق یې، ته مې رازق یې. یا الله د یو انسان نافرمانی مې نه کړې، ته راته معاف کا. ومن یغفر الذنوب الا الله، گناهونه څوک معاف کوي؟ گناهونه نه معاف کوي مگر الله رب العالمین. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، او دوی همیشواله نه کوي په هغه څه باندې چې دوی کول او دوی پوهیږي دا کار. ما دی اسلام معزز خويندو، ومن يغفر الذنوب الا الله، اے بل بڅوکی چې ستا گناهونه معاف کوي چې الله یې معاف نه کوي. استغفار وغواړه، په ګناه باندې راوګرځه، د الله رب العالمین تزاری وکا. تاسې فکر وکئ، هغه خلق چې راولګېد او دا اوازونه کول چې ان الله هو المسيح ابن مریم، او بل ځای کې وایي چې ان الله ثالث الثلاثه، اے الله د دریو دریم دی، الاحد درې دی، یو عیسی دی، یو مریم ده، او یو رب العالمین دی. یا عیسی علیه الصلاة والسلام بعینه الله دی. الله رب العالمین څه وکړه؟ بعضی خلک ویل ید الله مغلوله، لاس د الله رب العالمین لنډې. بعضی انسانانو الله رب العالمین له ښځه ګرځوله، الله له بچی ګرځول. الله رب العالمین ټوله د څه ویلي؟ افلا یتوبون الی الله ویستغفرون والله غفور رحیم. آیا دا خلک الله ته توبه نه وباسي او د الله نه بخنه نه غواړي؟ ولې رب العالمین بخنه کوونکی دی. داسې فرعون ته وګورئ، الله رب العالمین توبې طرف ته را طلب که، او سره د دې نه چې د ګمان دا و چې زه الہ یم، انا ربکم الاعلى، زه ستاسې اوچت رب یم، زه ستاسې هغه رب یم چې هؤلاء دا نهرونه چې دی زما د امر لاندې روان دي. ډېرې اوچتې اوچتې اوازونه یې کول. الله موسی او هارون علیه السلام ته څه وایي؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، دواړه فرعون ته لاړ شئ، د سرکشي کړي. فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، نرمه خبره ورته وکړئ، کېدی شي نصیحت واخلي او یا ویریږي. زما او ستا ګناه د فرعون جرم او ګناه ته نه ده رسېدلې، زما او ستا ګناه د فرعون د ګناه نه ده ډېره. چې فرعون ته الله رب العالمین د الهتوب دعوه هغه په توبه باندې معاف کړي. عادینو د قوم د موسی د عیسی علیه الصلاة والسلام ته شرک په توبه باندې معاف کړي. نو زما او ستا خو ګناهونه دي الله یې ضرور معاف کړي. الله رب العالمین مشرکین هم دې ته راوبلل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله څه فرمایله؟ انبیاء او تاسو صحابه کرام رسول الله ته فرمای، وې تاسو ورشئ د دې خلکو سره وجنګیږئ، هغه چې ته توبه ویستله، منځ قائم ک، زکات ورک، لارې پرې دی، الله بخنه کوونکی. اوس پورې ټوپک راغستلې دی او د مسلمان مقابله ته ولاړ، مسلمان زورئی، هغه کړی، هغه په شهادت رسي، دا هغه خزه کونډي، دا هغه بچي یتیم کوي. خو چې کله دا کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الله وی لارې پرېږدئ، فخلوا سبیل، لاره ولا پرېږدئ، ځکه الله بخنه کوونکی دی. الله رب العالمین منافقین هم دې ته راوبلل، د منافقینو سزا ذکر کوي، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الله یې منافقین به په لاندې طبقه د جهنم کې، او ته به له څوک مددګار موندنه. خو بیا استثناء کوي،
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. مگر که هغه منافق توبه وستله، خپل عملی اصلاح ک، د الله په دین باندې منګولې ولګولې او دا خپل دین د الله لپاره وګرځو، فاولئک مع المؤمنین، دا خلق د مؤمنانو ملګری دي. وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، او زه چې الله رب العالمین به مؤمنانو ته اوچت اجر ورکړي. دغه ټول خو هغه خلق دي چې د اسلام د کړۍ نه بهار خلق دي. منافق بهار دی، مشرک بهار دی، فرعون بهارو، یهودان نصرانه دا بهار خلقو. اوس الله رب العالمین هغه چاته ترغیب ورکوي د توبې چې غټ ګناهونه کوي، شرک کوي، یو مسلمان وجني، زنا کوي. الله رب العالمین څه فرمایي؟ ومن يفعل ذلك يلقى اثام. چې دا کار وکړ ډېره زمانه به وغورځو، یضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانه. الله وی عذاب له د چند کومه پر ورځ د قیامت. او دا په دې کې سپکی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. الله توي هغه چا مسلمانې مړک، زنا یې وکړله، قتل یې وکړ، شرک یې وکړ، غټ ګناهونه وکړ، الله وی جهنم کې به ډېر وخی. مگر هغه څوک بچ دی الا من تاب، هغه انسان چې توبه ویسته، وآمن ایمان یې راوړه، وعمل عملا صالحا او نیک عمل یې وکړ. الله توي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله توي د دې انسانانو ګناهونه الله په نیکو باندې بدلی. وکان الله غفور الرحیم. الله رب العالمین بخنه کوونکی او رحم کوونکی دی. زما د اسلام معزز ورونه او خویندو، توبه علی الفور واجب ده د ټولو ګناهونه، کدا غټ ګناه ده کدا وړه ګناه ده. د دې وجه نه امام نووي رحم الله فرمای واتفقوا على ان التوبه من جميع المعاصي واجبه على الفور. علماء په دې خبره اتفاق کړي دي چې توبه د ټولو ګناهونو فورا واجب ده، ولا يجوز تاخيرها سواء كانت المعصيه صغيره او كبيره. توبه رستواله جائز نه ده، کدا ګناه وړه ده کدا ګناه غټه ده. مونږ څه وایو؟ مونږ شیطان ډیر عجیبه دوکه، مونږ وخت ډیر یو لکه ګناه دی وکړه توبه مړه ده خو لا ځوانې مه وبې باسم، نن یې وباسمه، سبا یې وباسمه، بله ورځ یې وباسمه، جمعه بعد یې وباسمه، میاشت بعد یې وباسمه، کال بعد یې وباسمه. دا د کال په تمه یې سبا وله ملک الموت راغلی سړه خوله پروت. مجرم او ګناهګار رب ته ورشي. یو انسان ګناه وکړي، ابو ذر غفاری ویل یکتب علیه، رسول الله ویل دا ګناه ولیکلی شي، وای دا سړی توبه وباسي، وای الله یې ورانه کړي، وای بې دا ګناه وکړي، وای بې یې ولیکي، وای بې توبه وباسي، وای بې یې وله ورانه کړي، وای بې یې وکړي، وای بې یې الله ولیکي، وای بې توبه وباسي، وای بې یې ورانه کړي. ابو ذر ته رب څه وایي؟ ابو ذره رب د توبې د قبلولو نه نه ستړی کېږي تر څو د توبې د ویستلو نه نه ستړی شوی. موږ توبه نه پېژنو چې که دا زه توبه وباسم دا ګناه خو زه به یم کوم. ګناه نه د زړه نه منع شه، د زړه نه توبه وباسه. که بیا هم چېرته واقع شوي الله رب العالمین بغفور الرحیم دی، بیا توبه وباسه. الله خو په توبې قبلولو نه ستړی کېږي. الله د بنده په توبه باندې خوشحالیږي. ستاسې چې مور او پلار او ورور او خویندې او ملګري خوشحالوي، ولې رب ولې نه خوشحالی؟ صحیحینو کې روایت دی د انس بن مالک رضی الله عنه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی الله اشد فرحا بتوبه عبده حين يتوب الیه. الله رب العالمین سخت خوشحالیږي په توبه د بنده باندې کله چې دا بنده توبه وباسي. من احدکم د یو تن ستاسې کان علی راحلة بارض فلات، دا سړی دی د هغه سره خپله سورلي ده
په هغې باندې خوراک او څښاک پروت دی، په یو ډانګ کې روان دی، په یوه دشته کې روان دی. فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى الشجرة فاضطجع في ظلها. نبی سلام فرمای الله د بنده په توبه دونه خوشحالیږي. ایران ته رواني، ایران ته زه به دا مثال وایم، او د هرات په تشتو کې ځان لپاتې شولې، موټر دې خراب شي، خوراک هم پکې نشته، څښاک هم پکې نشته، نا امیده شوې، نه څوک راځي، نه د چا سره رابطه کېږي، نه د خوراک او د څښاک څه شته، بس ته به دې یقیني چې مړ کېږم. ایسته لاړې بس د دې ګاډي لاندې پرېوتې، سیټ کې ډډه واچوله چېرې زه هسې مړ کېږم. فبینما هو كذلك اذا هو بقائمة عنده. په دغه حالت کې یو دم چې څنګه دی سوچ لا ټک ورکړ او شنګ موټر سٹارټ. ګورته به دې یقیني وي چې زه مړ یم، موټر کار نه کوي، خوراک را سره نشته، څښاک نشته دی، رابطه نه کېږي، ملګری نشته دی، مستري نشته، یاره دلته مړ کېږم، او یو دم دا موټر سٹارټ شي، ته به څومره خوشحاله شي. د مرګ نه بچ شولې. نبی سلام فرمای یو سړی دی سورلي وسره دا په دې باندې د خوراک دی، د څښاک دی، او دا په یو ډاک کې روان دی، او دا سورلي ته ایسته وتښتېدل، دا به دې امید دی چې مړ کېږم، یو دم دا سورلي خواله راشي. او دا انسان د ډېرې خوشحالۍ نه ووی د دې اس یا د دې اوښ دا واګې ونیسي، او د ډېرې خوشحالۍ نه ووی چې اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. د خوشحالۍ نه څه وایي یا الله ته مې بنده یو زه دې رب. خطا شو ډېر خوشحالۍ. کله کله د خوشحالۍ نه د انسان اوښکې راوځي، کله کله د خوشحالۍ نه ژبه ګډوډه شي، ولې هغه احساسات انسان نشي کنټرولولی. احساساتو کې رالی او مالک الملک ذات د خپل بنده جوړ کړ، یا الله ته مې بندی او زه ستا رب یم، خو په خطا کې دی ویل، که قصدن دی ویل دا خبره، او مولا ولاړې تیز غونتې ویله څټ دی ووایي شی کافر دی، او همدغسې ده. خو لیکن ته خطا شولې. الله رب العالمین د دین هم ډېر زیات خوشحالېږي د انسان په توبه باندې. بیا توبة النصوحه وایي څه ته؟ هغه توبې ته ویل کېږي چې د هغې شروط برابري. کله چې توبه په مابین د حق د الله او د حق د بنده کې ده، موږ مونږ نه دی کړی، روژه مو نه ده نیولې، صدقه مو نه ده ورکړې، د زکات مال مو نه دی ورکړی، بل هغه احکامات چې د رب العالمین حق دی، د هغې دپاره 3 شرطونه دي. الاقلاع عن الذنب، یو دا ده د کومه ګناه چې کې د دې نه منع شي، دا ګناه نوره نه کومه. دویم الندام على فعله، یره والله دا کم چې مې مخکې کړی ډېر غلط کار مې کړی دی، نن سره په دې باندې غمجنې، په دې جاړې، په دې پریشانې، دا ما څه کول. او دریم شرط دا دی العزم على الا يعود الیه، کلک عزم کول چې یره دې ګناه له به نه ورځم، بس چې دا 3 کارونه دې وکړه دغه تیره ګناه الله معاف کوي، دغه بدله کې الله نیکی درکوي. او کو چیرته د او د یو انسان معاملې تاسو سره د یو بل انسان حق دی، د چا پیسې دي خوړلې دي، د چا ځمکه دي نیولې ده، یو چاته دی بل ضرر رسولې دی، د هغې دپاره 4 شرطونه دي. 3 خو دغه مخکې تیر شو، 4م دا ده چې د هغه نه ځان خلاصول، پیسې دې ترې اخیستې ورکړه، یره غیبت دې وله کړې، او په دې پوهېږي چې دا سړی خفه کېږي نه، لانجه راته جوړېږي نه، په طریقه ورته وایه یاره ستا له غیبت رانه شوی بخښه، د هغه کس نه خلاصول. دا 4 شرطونه دي. علماو یو 3 شرطونه نور هم ذکر کړي دي د توبې دپاره. 3 اولنی دا دی، 4 دغه و 3 نور دي. دا اولنی دا دی چې ان تکون التوبة قبل الغرغرة، توبه به اله وباسي چې ته لا ژوندی، او دا چې دا ساري دې مړی کې زی راځي او کخ کوي، او په دې پوهېږي چې روانې ما اوسې چې الله توبه مې نو دغه وخت کې نه قبلېږي. انما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالة. الله وی توبې دا کسانو دپاره دي چې دوی ګناهونه کوي په ناپوهۍ سره، ثم يتوبون من قریب، او بیا نږدې توبه وباسي. قریب ویل کېږي قبل الموت، د مرګ نه مخکې.
الله فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیم. دغه خلق د الله توبه قبلون کی دی او دې ته بخنه کوي ولهم کو. او بیا وی الله وليست التوبه للذين يعملون السيئات، ای توبه د هغه چا د پاره نشته چې دا ګناهونه کوي. حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، مرګ ته حاضر شي اوس وی الله زماره توبه. وللذين يموتون وهم كفار، او توبه نشته دغه چا د پاره چې مړ شي او د په حالت د کفر. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیم، الله دې خلکو ته موږ دردناک عذاب تیار کړ. توبه اهل وباسه چې تلا ژوندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، حدیث د عبد الله ابن عمر د امام ترمذی ذکر کړي، ان الله يقبل التوبه العبد ما لم يغرغر، الله د بنده توبه ال قبلې چې د مړی ته روح نه را رسیدلې. موږ ته شیطان څه یو اخلي، یره دا الله وړو کې، یره دا خو ځواني ده، یره دا خو بوډاواله ده. سترانه مرګ راشي، روح را دوزي، ګناهونو کې لاړ. ورځ رب العالمین ته توبه وباسه. ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. زما دې په الله قسمی وي، زه رب العالمین ته د اویا کړه زیاته توبه د ورځې وباسم، استغفار و. دویم شرط دا دی چې ان تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. توبه هغه وخت کې وباسي چې لمر لا د مغرب نه نه راختلې. نن په دې عصر کې زمونږ الله جوړې ته تیار دی. انسان ته وشتا اخیرنی اسمان ترا کو دیږي، مې يدعوني فاستجيب له، مې يستغفرني فاغفر له. څوک شته بخنه وغواړي زه او ته وکم. نن الله جوړ لې، الله جوړې ته تیار دی. یو ورځ داسې راځي چې بیا به موږ وایو چې یا الله توبه وباسو، یا الله تعالی بخنه غواړو، رب العالمین به وي زه اوس جوړې ته تیار نه یم. داسې نه چې دغه وخت را باندې رانشي. لمر دا په کوم طرف چې پرېوځي دغه وخت نه دغه طرف نه چې راختلی نه دغه پورې توبه قبلي. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. خلک انتظار کوي، انتظار نه کوي مګر دې خبرې ملائکه راشي یا ستاره راشي او یا څه علامات درب، بعض آیاتونه دربستا. علماء وی بعض آیات ربک نه مراد هغه المر د مغرب نه راختلی. بل څو یوم یاتي بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا. کله چې المر دغه طرف نه راوخیږي نو انسان ته د ایمان فائدہ نه ورکوي. لم تكن آمنت من قبل چې مخکې نه ایمان نه راوړ او یا په دې ایمان کې د نیک کار وکي، نه دا به پیدا نه ورکوي. قل انتظروا انا منتظرون. الله سوی انتظار کوي، موږ هم نه انتظار کوو. امام مسلم په خپل صحیح کې ابو موسی رضی الله عنه روایت ذکر کړي. نبی اسلام فرمایلی ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الله رب العالمین ارش پر الله سره وګدی اگر څنګه د الله د شان سره مناسب وي. دا د ورځې چې ګناه کړي چې دا ماته توبه وبس. او هر ورځ رب العالمین لاس را وګدی چې د شپې چې ګناه کړي چې دا ماته توبه وبس، تر دې چې لمر د مغرب د طرف نه راوخي. امام مسلم رحم الله روایت ذکر کړی د بهرونه. ابو هريره فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. چا توبه ویستله مخکې د دینه چې لمر راوخیږي د مغرب نه، الله به قبول کړي. او دریم شرط دا دی ان تكون قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى. توبه وباسه مخکې د نزول د عذاب نه، چې عذاب راشي او ته به چې الله توبه نه به نه وسپس کیږي. غیر د قوم د یونس نه، الا قوم یونس چې هغه د الله عذاب ولید او راوت الله ته بزاری شو،
الله ته عذاب ستون ک مخکې د راتګ د عذاب الله رب العالمین دومره ځان ته مه غوسه کوه چې ستا په رابطه ملایکې ته وایي چې راوینیس. رب العالمین دومره ځان ته مه غوسه کوه چې اسمان ته ووایي چې کاڼې پې ووروه. رب العالمین دومره ځان ته مه غوسه کوه چې اسمان ته ووایي چې اور پې ووروه. رب العالمین دومره ځان ته مه غوسه کوه چې دریاب ته ووایي چې رایې کاږه. رب العالمین دومره ځان ته مه غوسه کوه چې الله ځمکې ته ووایي چې را کاږه نه باسه. او رب دومره ځان ته مه غوسه کوه چې نور مخلوقات د رب العالمین دي برابر نه کی. د دې وجه نه الله رب العالمین څه فرمایي فلما رأى بأسنا قالوا کله چې دوی زمونږ هغه جنگ ولید عذاب ولید دې څه ویلې آمنا بالله وحده موږ یوازې په الله ایمان وکفرنا بما كنا به مشرکین او کفر کو په هغه څه باندې چې موږ شرک کړ. الله څه فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا دوی ته ایمان فایده ورنکړه کله چې عذاب ولیدو. سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. دا د الله طریقې دي دا روانې دي د الله په بندګانو او دغه وخت کې کافر نقصان کی. زما د اسلام معزز خویندو هغه الله تعالی چې قوم د نوح هغه په اوبو باندې لاهو، هغه الله تعالی چې فرعون په دریاب لاهو، هغه رب العالمین چې قارون په ځمکه نه ایستو، هغه رب العالمین چې عادین او سمودین برابر کړ، هغه رب العالمین چې قوم د صالح تبا کړ، هغه الله نه دی بدل شوی. امقه الله دی، امقه اسمان دی، امقه ځمکه ده چې دا دومره انسانان په الله رب العالمین برابر کړ. هغه رب چې قوم د لوط تر اسمانونو اوچت کا او نسکور راو غرزو، الله خو نه دی بدل شوی، مغه الله. او دا الله تعالی په دیم قادر دی چې په دغه مخکنو عذابونو کې زما استاد سره یو معامله وي. الله په دې قادر دی د الله سپه خیر الګ پلچ، د الله په دې قادر دی د سترګې را خرابې کې، د الله په دې قادر دی چې زما استاد ژوندۍ دسه وګرځي چې بین الحیات والموت و نه بجوند کی و نو مړ کی. زید الله بندگی وکړو، الله ته توبه وباسو، الله ته زاری وکړو چې یا الله دا کومې زمانه پورې چې مان نه فرمانی کړی دا تار باندې رحم کړي، الله د دین دې خواسته مخالفت نه کوي. زړه الله ته توبه وباسو، کوم ګناهونه، کومې غلطۍ، کومې خطاګانې چې موږ نه واقع شوي دي الله رب العالمین معاف کوي. توبه مخکې ټول ګناهونه معاف کوي. ایمان یو سړی راوړي مخکې ټول ګناهونه معاف کوي. تیر چفې هېرې باقي وشمار، تیره زندگی اسیم تلې ده، هغه نه را واپس کېږي. په هغې پخې مانتې ښکاره که چې یا الله دا مې څه کړي دي تی راته معاف که، او یې راتلونکې زندګۍ ته دې وګوره، مستقبل ته وګوره. د دې وجې نه بعضې دا تبلیغي ملګري وایي د آخرت او د دنیا مثال داسې دی لکه د موټر دوه شیشې، یوه سیټ کې ډریور ته شیشه لګېدلې ده، یوه مخامخ غټه شیشه ده، ټول عمر به دې مخکې شیشه کې ګوري، او چې کله ضرورت دی دې سیټ شیشې ته به پام کې ټکر ونه کړمه، څوک ونه وامه، شاته خو څوک نشته دی، څوک چاته ضرر ونه رسومه. د دنیا مثال داسې دی لکه د سیټ شیشه، کله کله به ورته ګور، همیشه دپاره به دې غټې شیشې ته ګور، همیشه دپاره د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړئ. او زمونږ ګناهونه الله په توبه معاف کړي. 2 رکعاته مونځ د زړه نه وکړه الله ته، او ته راوګرځه، زاري ورته وکړه، په خپلو ګناهونو ته وجاړه، په دې پښیمانه شه او دې ته واپس کېږه به. او که د بل مسلمان حق دې ادا یې که، الله رب العالمین به دې زندګي برابره کړي. الله دې زمونږ او ستاسې ګناهونه معاف کړي، او الله رب العالمین دې دا خبرې زما او ستاسې د هدایت سبب وګرځي. بالله تعالی توفیق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.